بسم الله الرحمن الرحیم. من ټول په کار دی چې په دنیا کې د نیکو قدر وکړو. که حدیث شریف کې وي چې میدان حشر کې د یو بنده حساب کتاب وشي او د نیکۍ او بدۍ په برابر شي، الله پاک به یو نیکي راوړي او د جنت ته دی به مور پلار بیبي بچو ورونو خویندو ماسي پپو ماما کاکا ورواره ورویره خورۍ خورزه ملګرو ټولو پسې ګرځي او ټول به وایي خانه مونږ ته خپل غم دی را چې څه به کېږي. یو کس به ده ته وایي چې ته ولې ګډوډ یې، نو دی به ورته وایي چې دغه شان چل دی. هغه به وایي چې په ما وجدت فی صحیفتي الا حسنة واحدة، زما عملنامه کې خو صرف یو نیکي ده، نو زه به دا ته ووایم نو چې ستا کار پوه شي زما خوښ هم کار پرې نه کېږي. نو حدیث کې راځي چې فینطلق فرحا مسرورا، دا سړی به ډېر خوشحاله شي. الله پاک به یې تپوس وکړي، دی به وایي چې یا الله پاکه دا پلاني راته ګفت او تحفه او ډالۍ کې دا یو نیکي راکړه. الله پاک دونه مهربان ذات ته وایي خذ بید اخیک، زه د ورور لاس دې ونیسه وانطلقا الی الجنة، او دی دواړه جنت ته ځي. د علماء کرام فرمایي چې موږ ځان لم نیک اعمال کوو او خاص کر چې زمونږ کوم مړي دي اثري دي چې هغې پسې موږ نیک اعمال لیږو، زمونږ دعاګانې هغې ته رسي، استغفار رسي، تلاوتونه رسي. او خاص کر حدیث شریف کې وي چې موږ کومه دعا وکړو استغفار ووایو نو کانت احب الیه من الدنیا وما فیها، هغې دونه خوشحاله شي که د هغو نه دنیا کې چې څومره لال جواهرات ډایمنډ سره سپین نغدې بنګلې ګاډي وغیره دي دا موږ ورکړو، هغې دومره نه خوشحالېږي څومره چې زمونږ په نیکو باندې خوشحالېږي. د دې وجې قاري طیب صاحب رحمه الله رحمة واسعه دارالعلوم دیوبند چې کوم محتمم و، یو کلي ته راغلو، ماښام به چې لمونځ وکړو نو هغه د مخ کړو قبلې ته او تلاوت پرې کوو. نو د هغه امام ورسره ګپ شپ نو هغه ورته ګوره شیخ صاحب دا خلک راغلي دي، تاسو که انتظار دي چې تاسو سره دعا سلام وکړي، تاسو د مسلو تپوسونه وکړي. ما ورته وویل چونکې ما ته والد صاحب دا وصیت کړی چې بچې نور اعمال خو ستا خپل دي، خو ما ته به نیمه سپاره روزانه تلاوت رالېږي. نو 40 کاله وشو، 40 سال وشو. قاري طیب صاحب رحمه الله رحمة واسعه د دارالعلوم دیوبند چې کوم محتمم و، هغه فرمایي چې 40 کاله وشو زه ماښام نه پس علي چا سره خبرې کوم چې خپل والد محترم پسې نیمه سپاره تلاوت ولېږم. الله دې مونږ او تاسو له د خپلو نیکو اعمالو کولو توفیق راکړي، او الله پاک دې مونږ له توفیق راکړي خپلو دعاګانو کې، تلاوتونو، نفلونو کې او صدقاتو، نفل عمرو، نفل حجونو، نفل قربانو وغیره کې خپل مړي بیا سره یاد ساتو. آمین آمین.